ډاکټر صاحب ولسمشر غني وایي طالبانو افغانستان کې بېساري استبدادي نظام رامنځته کړی دی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له واک پر ځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډیر ملي ډایالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلی غني د نوي کال په یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي د پیغام کې چې نن په خپور شو دغه راز ټینګار یې وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره د نظام کورنۍ مشروعیت یو شرط دی. ښاغلي غني وویل چې طالبان په افغانستان کې یو بېساري استبدادي نظام را حاکم کړی، خو دا یې وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیرو څو لسیزو تجربو ښودلې ده چې دغه هیواد استبدادي نظام ژر یا وروسته رد کړی او مات کړی دی. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 2020 کال د اګست پر 15 کابل ښار ته د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکې کوي چې ګواکې د هیواد پرېښودو سره یې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لار هواره کړې ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.